د اوسنیو افغان مشرانو د استاد بوګنونکی پای. آیا باور کوئ چې د اوسنیو افغان واکمنو یو مشهور استاد چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر لپاره یې نارې وهلې نن په خپلو وینو کې ولمبېد؟ هغه مولا چې پرون د اوسنیو افغان واکمنو پر ضد فتواوې ورکولې نن د چا لخوا ترور شو؟ د پښتونخوا په زړه کې څه پېښ شوي؟ نن در سره په دې ویډیو کې د شیخ ادریس د ترور هغه پټ حقایق شریکوو چې تر اوسه چا نه دي درته ویلي. تر اخره را سره پاتې شئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لفظي جګړه او کړکېچ اوج ته رسېدلی، نن سهار د خیبر پښتونخوا له چارسدې ولسوالۍ څخه د یوې خونړۍ پیښې خبر راغی. هغه مولا چې په دې وروستیو کې یې د پاکستاني پوځ په ملاتړ او د اوسنیو افغان واکمنو په غندلو کې توند غږ پورته کاوه، د ناڅرګنده وسلوالو له لوري په نښه او ووژل شو. شیخ ادریس څوک و؟ شیخ ادریس د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند یو له مهمو غړو څخه و. هغه یوازې یو مذهبي عالم نه، بلکې د ډیری هغو اوسنیو افغان واکمنو استاد و چې نن سبا په افغانستان کې په لوړو څوکیو کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو استاد د خپلو شاګردانو او د ولس په سترګو کې دومره راولوید چې د ترور خبر یې په ټولنیزو رسنیو کې د خوشحالۍ په څپه بدل شو. له جنرال عاصم منیر سره د مینې بیه. شیخ ادریس په دې وروستیو کې خپل پخوانی موقف بدل کړی و. هغه په ښکاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر ستاینه کوله او د پاکستاني وسلوالو او اوسنیو افغان واکمنو په اړه یې داسې څرګندونې کولې چې د اوسنی افغان واکمنۍ مشرانو غوسه یې راپارولې وه. هغه په خپلو وروستیو ویناو کې د پاکستاني پوځ عملیات مقدس بللي وو او پر اوسنیو افغان واکمنو یې سختې نیوکې کړې وې. د برید جزئیات. پاکستاني رسنۍ وایي چې وسلوال د چارسدې په یوه سیمه کې د هغه د تیریدو په انتظار وو او کله چې هغه له کوره راووت تر برید لاندې راغی. برید دومره شدید و چې نوموړي تر روغتونه پورې ساه ورکړه. ولې دا ترور مهم دی؟ دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په داخل کې د مذهبي مولایانو ترمنځ د پوځي ملاتړ او مذهبي اصولو پر سر سخت اختلافات پیدا شوي. یو شمیر شنونکي وایي چې د شیخ ادریس وژنه ښایي د هغو استخباراتي لوبو برخه وي چې غواړي په پښتونخوا کې مذهبي توندلاري لا پسې وپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا شیخ ادریس رښتیا هم د خپل حق ویلو قرباني شو او که د پاکستاني پوځ لپاره د تبلیغاتو بیه پرې کړه؟ ستاسو نظر زموږ لپاره مهم دی. په کمنټونو کې را سره شریک کړئ او د نورو مهمو او جنجالي خبرونو لپاره زموږ چینل او پاڼه سبسکرایب او فالو کړئ. دا وه د نن ورځې تر ټولو توده او جنجالي پیښه. موږ به دا قضیه تعقیب کړو. که نوي جزئیات راغلل سمدستي به یې در سره شریک کړو. تر بلې ویډیو مو الله مل شه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.